بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو دا وخت تاسو په سکرین باندې وینئ د یو کس اپریشن سٹارټ دی، نو د هغه اپریشن په دوران کې هغه سوی، نو د ټول نه مخکې راشئ او ویډیو یې وګورئ. है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना है कि क्यों दुनिया में आया हूँ। लेकर के जा मेरी तुझे जीने में आया हूँ, मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। نو کومه ویډیو چې وه هغه تاسو وکته چې د یو کس اپریشن کوي او هغه پکې ځان له چې کوم دی یو ګان راټینګه کړې وي او بس هغه ګانه وی. د دې نه علاوه کوم د اپریشن کوم عمله چې د هغه ورسره هم ولاړ دي، یعنې خلک پسې هغه خاندي هم. یعنې که مونږ دې وخته سوچ وکړو چې آیا یو کس هغه د مرګ حالات به ورته مونږ ووایو، ځکه چې اپریشن د یو کس سټارټ وي نو هغه ته هر قسم خطر چې دی هغه راتلی شي. هغه ته هر قسم خطر راتلو باوجود هم هغه دونه ځای ته رسېدلی دی چې د هغه په خوله باندې په زړه باندې د الله تعالی نوم هغه هم نه راځي، بلکې کوم ګانې چې دي هغه وایي. نو یاره که موږ اوس دې حالاتو ته نن سبا وګورو، نن سبا کوم خلک چې دي هغه د دین اسلام نه دونه لرې شوي دي چې هیڅ چا په خوله باندې زه دا مشکله ویم. یعنې که تاسو هسې فرض که د چا اپریشن یا څه وي او د هغې نه چې کله نشه ځي نو هغه کس چې دی هغه مختلف قسمه خبرې کوي. نو زما دا یقین هم نه راځي لکه نن سبا که مونږ دې خلکو ته وګورو د هغو په خولې باندې به هم دغه بس کنځل رد بد دې نه علاوه کوم ګانې داسې الفاظ به پرې راځي چې هغه د دین اسلام سره څه ریلیټډ هم نه وي. ډېره زیاته د افسوس یعنې د یو شرم مقام دی زمونږ چې مونږ ځان ته د یو مسلمان وایو او بلکې بیا زمونږ په خوله باندې په سخته کې چې کوم داسې الفاظ راځي نو هغه زمونږ دپاره ډېر زیات دی، یو شرم خبره زه وایم چې ده. لکه دې اپریشن چې کوم دی د دې هم سټارټ دی. اوس به زیات خلک وایي چې اپریشن کې چې کوم دی سړی بېهوش وي، نو اپریشن کې چې کوم دی هغه دوه قسمه نشې ورکوي. یعنې په یو نشه کې چې کوم دی هغه انسان مکمل طور باندې نشه کي، او په بله نشه کې کوم ته چې سپاینل کوم انستیزیا وایي هغه کې چې کوم دی صرف د سپاینل کارډ نه چې کوم دی لاندې سړی نشه وي، نو دې له هم هغه نشه ورکړله. بره چې کوم دی هغه دا په هوش کې دی، خو د ده په خوله چې کوم الفاظ راځي په ټیک ټاک باندې ډېر زیات مشهور. نو ما هم غوښتل چې تاسو سره په دې باندې یو ویډیو جوړه کړو او بلکې تاسو ټولو ته یو دعوت یو پیغام درکړو چې د خپل دین اسلام سره دونه مینه پیدا کړئ که سبا له په تاسو باندې داسې سخت راځي نو اچانک چې ستاسو د خولې نه څه وځي نو هغه خو بیا هم د الله تعالی نوم وځي، الله اکبر وځي، داسې نور څه وځي، نو په هغې کې به زموږ ډېر زیات خیر وي. دغه ویډیو به تاسو سره شریک کړو. امید لرم ویډیو مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یاست چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.